پریشانی دا قیامت نخی دی چې پریشانی بڑی شي پریشانی ختمیږي د الله دین طرف ته سړی راشي او الله پاک سره تړل وکي او دنیا په قدر د دنیا وسره کوم نور سيزونو په سلاړو چې صرف یعنی آخرت تیر کو بس مکه او پلازې او دکان دا په دنیا نعمتونه دي خو چې سړی دې سره دومره جوړ شي چې خدای پاک ته ایر شي پیګ حلال حرام نه پیژني په کاروبار کې شراب خرڅوا شراب خو خلک شرابیان شو چې شراب سکي زناکار بمي شرابي سړی زنا نه بچ کېدی شي نشي بچ کېدی شرابي کس دماغ کار کوي دماغ نورم خرابي عقل ختميږي او اکثر نشه کې پریشانی کې خلک نشیم کوي پریشانی نشي سره نه ختميږي دا به الله سره تړلو سره ختميږي الله طرف تراشي بي دیني به پرې دی او الله به هر وخت یادې او د خدای دین سره جوړ الله پاک عظمت او داغه د نعمتونو شکریا یا الله تا ما سره احسانات کړه دا څنګه چې ته شراب سکه چې دا پریشانی ختم کوم او راشه چرس واچو چې پریشانی چرس سره پریشانی نه ختمېږي نو هم پریشان شي لیک سات لبنه شي وده بشي او ته په دماغ باندې کار نه کوي دی جوړه خوشحالي رااله خوشحالي نه دی پس په نور مغم راځي نور به مغم راځي نشایان شرابیان ټول شپه پریشانی شیخ صاحب یو لوی خان او هغه ملګریو شیخ صاحب دی وی چې زمان نیټ پشپې 2 بجې پریشان د کمرې نه راوځي چې دا پیسې د حساب کتاب دومره کم دي نن که په دومره پیسې راغلي نن دومره دا کم ځای کې کمې دا کم ځای کې 3 بجو پورې دله خوب نه ورځي په داسې پیسو بس کې چې 3 بجې شي بانک ته لږ وخت پاتې شو وي زم را پاسم 3 غنټې ما سره ولاړې ساره پورې هغه نیک او د منیجر دی دا ولې دا نن پیسې کمې دي او هغه شی ولې دونه خرڅ شو او بل دا پیسې حساب کې دا او بل داسې کولې واچې خوب هم نه ورځي هغې په پریشانې پیسار 12 بجې 1 بجې 2 بجې پاسي هغې ورځ شپه شو شپې رش شوه په داسې مال او په داسې ځمکې به څوک چې ټوله شپه پریشانې 2 رکعته تهجد نه شو کولی ماسخوتن مونځ یې نه دی کړی بیا اکثر شراب وڅکي د پریشانۍ په وجه یا نشه وکړي او تباه و برباد شي دغه شان الله دې مونږ وساتي دا به ډېرېږي دا سیزونه دا به سیزونه به ډېرېږي الله دې پریشانۍ نه بچ